دا وطن مو دی د شپې هم پسې راځم د ورځې هم پسې راځم دی به د ارمان لکه دغه رئیس صاحب چې ویل دی به د ارمان ګور ته وړي چې دی به په نوخیز کې کامیابه کېږي او په دې ځای کې به دی لاسته راوړنه لري فقط لکه موږک لکه یو سپی لکه یو چغال دلته راسي په یو ځای سر نه باسي او برته ځغلي دا دې اوس موږ ولیدله دا اوس یې ویل چې 100 دي 200 دي 500 دي خو چې هر څو خو غیرت یې دغه موږ چې ډېر راغلي په دې ځای کې نو یو 100 کس 50 کس بالا به نه راغلي ګرځي ولاړه وتښتېدل دا تاسې خپل په سترګو باندې وینئ زما خبر درته دا ده چې دا نظام پایدار نظام دی اسلامي نظام دی حکومت نور د خرابۍ خواته نه ځي جنگ به پر راسي جنجال به پر راسي 2 ورځې به جنګ اوس په سیاست ټوله پوهېږي چې دا وطن به موږ ساتي ګوره وکیل د شورای ولایتي رئیس په جنگ څه دا وکیل په جنگ څه دا مخامخ درته ناسې کس به پیژني یعنی نن ورځ چې د دغه امنیتي ځواکونو ترڅنګ د دې وطن هغه رښتیني بچیان چې دغه وکیلان دي دا له راځي چانټیا چې ولې قربانۍ ته ولاړ دي نو خو دلته دا خلک به داسې خو به نه وي چې دا داسې ناپوه دي دا خلک خو نن ورځ پوهېږي چې دا ملک غواړي چې دا پاکستان دا تور پنجابی خپل د ځان کړي دا پنجابی راشي زما او ستا وطن خراب کړي د ده په وطن کې ته ولاړ زه د ایران منډۍ د جهان په سطح باندې هغه فواحش او هغه ناجایز پکې کې روان دي زما او ستا هغه خلک چې په سلو کې 100% مسلمانان دي 100% د اسلام کلمه او د خدای تعالی ټول پر اصول باندې پر کتاب باندې برابر خلک ته راځي دلته جنگ او پاتې سو امریکایان ته دا اوس حالت نو کله په پیاده په شور شوا کو پیاده په ورشي دا کله بغیر د مکمل شاوخوا مسیره کو کور پر کور پر باندې به ځای تلاشي کو راځي په هندال د مولوی ته راځي د سوادري هغه ته به سفر سره برابر کو بلا د انداز نو کله شکاپ کیږي یو قانوني باندې شی ویني ودی کی به زړه دغه نه کوي چمتو سفریا چمتو تو داخل هیچ نزن داخل بانک پرسنل پیاده شده اونو طرف که خاکباد است میبینی اونو طرف فکر کنم دشمن اونو طرف برآمد از امو استقامت خودت برآمد پیش ازی که ما اوجا برسیم اونو طرف برآمد سایز کامیاب موفق سربلند باشی ها دا پاج دی پاتې دا پاج چیرې پاتې دی شي خورایې شي اورما دا ګور دا پلون د موسیقلانو دا وستېراله دا غاړې ویني ته ورې کړي دا ګور دا پلون